که مومقی شایده از حالات دنیا خبری گاهی میابم گاهی نمیابم بچه من شام نیست بچه من بچه خبری میگه دوام نیست داره چیزی که بخورم بگم میگه دوامادر میگه ترکاری مره بده گفتم بچه من ترکاری از کجا کنم با تو بچه من ترکاری ندارم سلامونه درنو لیدونکو هیله ده چې روغ جوړه خوشحاله اوسئ قدرمنو هیوادوالو لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ موږ هر یو ورځ کوښښ کوو چې تاسو ته داسې کورنۍ معرفي کړو چې له فقر او غربت سره مخ وي نو نن بیا راغلی یو دلته یو مورکۍ ده کونډه ده لورې لیونۍ ده حالت یې ډېر خراب دی نو د دې حال له تاسو سره شریک کوو له موږ سره اوسئ السلام علیکم سلام علیکم بچه من سلام چطور هستی مادر خوب بسته هستی بچه من تو خوبی خوب هستی بچه من چطور از زندگی چطور پیش میبری مادر زندگی بچه من زندگی بچه من بچه یکای من یک بچه هست نیم آدمه از خوام شله خوب او دیگه را که مومقی شایده از حالات دنیا خبری گاهی میابم گاهی نمیابم بچه من هیچ شام نیست بچه من بچه خبری میگه دوام نیست داره چیزی که بخورم بگم میگه دوامادر میگه ترکاری مره بده گفتم بچه من ترکاری از کجا کنم با تو بچه من ترکاری ندارم حالا شما در میره گیرن کردم حالات من خراب خدا میفهمه خود شما میفهمیم بچه من واقعی چالو میفهم بچه من داره که مقیری شایده گپ نمیزنه چیز نمیزنه چیز نیست من بقوری زیره کنم هیچ شام نیزنه فهمیدی بچه من خدا میفهمه خود شما حالات من خرابه بیوام هستم بچه یک مام دیگر به دنیا دام هستم شل هم هستم فهم کم از بچه فهمیدی بچه من چیز کار کنون نمیتونه یک بچه من کراچیوانه وصف نمیرسی نمیرسه خدا میفهمه خود شما میفهم بچه من دیگر اخیری شاید بچه من قربان یا معذور صحیح ذاتی هستی اعصابش خراب است یا نه دی 4 ماه اگه ذاتی هم شده دیگه یک نمیگه دکتر علاجش میشه نه نمیشه کجا بچه پیسه کجا چی شدی چه رقم است یعنی دیوانه شده نه نمیفهمی 4 ماه میشه که ذاتی مرض پیدا کرده 4 ماه میشه اعصابش خراب شد چی دکتر چیزی نمیگه نه دیگه کل که رفتم دکتر زیکر بردم دیگه اون ماهانه نکه چیز نکردم اون پیسه نیست اون میبرم دیگه کل میبرم دواره برای داده گولیاره ما چه خبرم دیگه اون بدتر کرد چه کرده زال میشست که تمام رو خو در خو کم بخاطر شیده چیز باشه فروغ باشه چیز باشه که بخوره و بپوشه که این درک چه شود دیگه ذاتی میشه بخوره بگو این ذاتی بچه من یا خدا میفهمه خود شما یک چیز دیگه خانه تان ضرورت چه سر چی پورا میکنی ضرورت چیه بچه من گاهی یافتیم گاهی نیافتیم گاهی یافتیم گاهی سر صندوق خونه سعی کن بتایا اونو را برده ما اونو را میخوریم هیچ شام دیگه نیسته بچه چی کار میکنه بچه من کراچوانی میکنه کراچیوانه کراچیوانه دیگه این ذاتی چه بچه صدقه قربان بچه خوشم کراچیوانه وانه گاهی یافتیم گاهی نیافتیم مانه گفتنش گونه بیوزنم هر کس بچه کن کرده که نمیتونه گاهی 2 روپیه میاره گاهی 20 روپیه گاهی نمیاره هیچ شام در خانه نیسته دیگه ضرورت چطور پورا میکنی که او چیزا هم آورده نمیتونه پای شام تو معذور است اینه خدا را گرده ما جا میرونه کام بختا یک دیگر هم چیز میتونه مثال گفت یک جام یا خیر خیرات میاره بخش میته یا خوبات میکنه نون یک کلو به ما میاره مردم وقتی که مردم مادر میبینین که در خانه خطر چیز میاره نه روزان می بخیر این مردم هم میبینی زمستانی تو تیر شد که در دلتان چیز نمیگرده ناامیدی نمیاره سران نمیاره بچه من غیجزا کنو بچه من دیگه اینا دل من چیز نمیگرده در و دینا میگه مادر ترکاری کن ما بخورم بچه من کجا کنو بچه من خیر مادر جان خدا مهربان است انشالله که بیادره آواز تو را میشنوه حتما که شما حکومت میکنه گریه نکنید و دربار الله امید داشته باشید اوی خانه است خودتان است یا این هم بکیره است نه بکرای او هم به این توالت دیگه کرای مونی سکندر اون کوٹیا بود کوٹیا خالتی دنگ پادر و که تو که ضرور خالتی مو منی شکلی خودرون کردم اوجا دیگه اتاق بوده اوجا بودی آه خراب شد غلطی دام خب اگر روز غلطی
خیلی حالات خراب با مدمنی جکفتی د مونده غار غوری سایک بچین قدرمنو هیوادوالو تاسو خپله واورېد دغه مورکي فارسیوانه د فارسي خبرې کوي او دغه لورې چې دی اعصاب 4 میاشتې کېږي چې اعصاب یې خراب شوی یعنې کلینیک ته وړي په پیسې خو نشته چې صحیح دوایي وکړي نو یو 3-4 ګولۍ ورکوي لیله وګوري په دې به دا څه ښه شي نو په دې ورځ تر بلې نور هم خرابېږي او یو زوی چې دی هغه معذوره ده د پښو نه او کراچۍ چلی او دا په کوټه تاسو خپله وګورئ په پردو باندې پوښلی دی اخوا ته یې وګورئ اخوا ته سوري دي لوس لا بغړ دی او په بکس باندې وګورئ دا غرمه دغه یې خوړلی دغه ترکاري دوی چې شی نه لري چې وخوري حتی هغه وچ ډوډۍ هم نه لري چې د ده وخوري مقصد ځان په یو څه مصروفه وای دغه لورې ژړل چې ما ته څه راوړه چې وخورم وږې شوی یم وایي ما سره دومره نه و چې دې ته مې څه راوړی وای وایي د الله نه دعا کوم چې یا ما ته الله مرګ راکړي او یا دې لور ته هیله کوم هېوادوالو څوک چې ډېر مجبور نه شي هېڅ وخت د مرګ دعا نه کوي نو دوی ډېر زیات مجبور دي هیله کوم چې له دوی سره مرسته وکړي فکر وکړي خپل مور هم دی انشاءالله میشه ما در نشنوه خپلې اواز ته نو که چیرې غواړم مرسته وکړي زما د وټساپ شمېره ده 0 اویا 9 40 2 اتیا د لیدو څخه مننه